الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو الله جل جلاله حسبي فمعنى د محسبي سره حسبي فمعنى د چا سره محسبي سره وهو الله جل جلاله محسبي کافی د مالره ونعم الوكيل هو او خ کار جوړون کوي وکیل څه معنی کارساز کار جوړون کوي ونعم الوكيل او خ کار جوړون کوي دی هو دا الله ٹھیک ده هو پکې راو باسه مخصوص بالمدح نعم المولى الله جل جلاله خ مولا دی خ مالک دی ونعم النصير او خ مرسته کون کوي دی د لفظي ترجمه شوخه دی لفظي ترجمه شو په ونعم الوكيل باندې اشکال پیدا کیږي چې دا ونعم الوكيل کې دا واو عاطفه ده نو دا نعم الوكيل جمله چې دا په چا باندې عاطف ده د نعم الوكيل په معطوف علیه کې درې احتمال دي سو احتمال دي درې احتمال یو دا چې هو حسبي باندې عاطف شي مجموعه هو حسبي باندې دویم دا چې فقط په حسبي باندې عاطف شي بغیر د تاویل د حسبینا په یحسبونی سره حسبی باندې عاطف شي خو تاویل له حسبی په یحسبونی سره ونه کی دا دوا او دریم دا چې عاطف شي په حسبی باندې خو حسبی تاویلو کې په یحسبونی سره سو احتمال شو معترض وی چې یو باندې هم عاطف نه صحیح کیږي ولې ځکه کو حسبی باندې عاطف کی بغیر د تاویل نه په یحسبونی سره نو حسبی خو مفرد دی کنه او نعم الوکیل جمله ده نو عاطف د جملې راځي په مفرد باندې عاطف د جملې راځي په مفرد باندې او عاطف د جملې په مفرد باندې نه صحیح کیږي او که هو حسبی باندې عاطف کی او یا دریم حسبی په تاویل له یحسبونی باندې عاطف کی نو بیا ځکه نه صحیح کیږي چې بیا عاطف د جملې انشائی راځي په جملې خبریه باندې ځکه نعم الوکیل که دا نعمت چې د فعل مدح ده او فعل مدح چې دا کنه دا جمله انشائیه وي فعل مدح جمله انشائیه وي نو عاطف د جملې انشائی راځي په چا باندې په جملې خبریه باندې او عاطف د جملې انشائی په جملې خبری باندې نه صحیح کیږي ولې ځکه یو جمله چې په بلې جملې باندې عاطف کیږي د دې دوو جملو ترمن من وجه مناسبت او من وجه مغایرت پکار ده او د جملې انشائی او د جملې خبری ترمن مغایرت صرفه ده مغایرت صرفه ده مناسبت پکې نشته تاسو ویلي کنه کمال انقطاع پکې ده مختصر تلخیص کې ویلي اعتراض باندې پوښ ان شاء الله نو په معطوف علیه د هو حسبی کې درې احتمال دي او یو احتمال هم نه دی صحیح دا اعتراض سر په خلاص شو ته به د دې اعتراض نه درې جواب وکړي ښه څو جواب درې جواب وکړي یو جواب دا چې دا نعم الوکیل هو حسبی باندې عاطف دی یا په حسبی په معنا د یحسبونی باندې عاطف دی یو جواب دار چې دا هو نعم الوکیل په چا باندې عاطف ده په هو حسبی باندې او یا په حسبی بمعنی یحسبونی باندې عاطف ده نو مشکل دا پیدا کیږي کنه چې که حسبی په معنا د یحسبونی سره شي هم جمله خبریه ده او هو حسبی چې دا هم جمله خبریه ده او نعم الوکیل دا جمله انشائیه ده نو عاطف د انشائیه راځي په چا باندې په خبري باندې مشکل دا دی کنه ګوره یو خبره باندې ځان پوي کی کدا نعم الوکیل په حسبی بمعنی یحسبونی باندې عاطف کی نو بیا په نعم الوکیلو کې د هو تقدیر ته ضرورت نشته بیا امغه هو چې دا مخصوص بالمدح ده هم دا هو چې ده او که په هو حسبی باندې عاطف کی نو بیا به تقدیر د هو راو باسخه ځکه بیا مخصوص بالمدح پیدا نشو کنه پوه شو ور باندې ها نو ته چې عاطف د انشائی راځي په خبری باندې نو ته به دا غینه جواب وکې کنه اولا چې مولا صاحب زدا نه منم چې عاطف د جملې انشائی په جملې خبری باندې نه دی صحیح مطلقاً نه بلکې کله چې د دې جملې انشائی او د دې جملې خبری د مضمون ترمنځ مناسبت وي نو بیا عاطف جایز دی زدا نه منم چې عاطف د انشائی په خبری باندې نه دی صحیح مطلقاً بلکې کله چې د دې جملې انشائی او د جملې خبری د مضمون ترمنځ څه شی وي مناسبت وي نو بیا عاطف جایز دی نظیر زید يعذب بالقید والازهاق وبشر عمرا بالعفو والاطلاق
ګوره یو جمله دا زید يعذب بالقید والازحاق. دا ازحاق چې دی کنه دا په ذا سره دی، په ذال سره نه دی. ګوره هلته ذال سره لیکل شوی، دا په ذا سره دی، ذا سره. زید ته به عذاب ورکولی شي بالقید په بندي کولو او والازحاق په ختمولو د روح سره، یعنی د وجلو سره. ازحاق څه ته وایي؟ ختمول د روح، وباسل ورنه د چا؟ د روح. نو دا یوه جمله ده کنه. او وبشر عمرا، او زیره ورکه عمر ته بالعفو والاطلاق، د عفو او د خوشي کولو. نو ګوره یوه جمله بشر عمرا بالعفو والاطلاق دا جمله انشائیه ده، ولې امر ده، امر انشاء ده کنه. او بل جمله زید يعذب بالقید والازحاق هغه جمله خبریه ده، هغه دلته عطف شوی کنه ده شوی. ولې شوی؟ ځکه د زید يعذب بالقید والازحاق او د بشر عمرا بالعفو والاطلاق ترمن مناسبت شته کنه؟ شته مناسبت ده کنه. یو تبع عذاب ورکولی شي، بل به خوشي کلی شي. خو عذاب او خوشي کول د دې دواړو ترمن څه شی دی؟ علاقه د تضاد ده کنه، د مناسبت پیدا شو کنه. په دې باندې ورسېږي ان شاء الله. دا دی یو جواب. دویم جواب دا دی چې دا نعم الوکیل عطف دی په هو حسبی یا په حسبی بمعنی یحسبونی باندې. او کته وای چې عطف د انشایی راځي په خبری باندې، نو ولې ځکه چې نعمت چې دا فعل مدح ده او فعل مدح انشاوي، نو دی وی نه منم چې فعل مدح چی وي انشاوي، نه منم چې فعل مدح انشاوي. ولې دلیل په دې باندې څه دی؟ وې دلیل دا قول د اعرابي دی کنه. د اعرابي لور پیدا شوی و د تزیره چا ورکو چې لور دی پیدا شوی، نو هغه مبشر هغه زیری ورکون کی ویل چې نعم الولدو څخه ماشوم دی. ټیک دی کنه؟ نو دای څه ورته ما هي بنعم الولد، ما هي پوښوي ما هي نعم الولد، ما هي ما هي نعم الولد، ما هي نعم الولد. دا څه خیا ما هي نعم الولد. دا نعم الولد دا به د ما د پاره خبر شيخه، او دا هي ضمیر دا به اسم شي. نو ما هي نعم الولد دا څه به. نو اوس راشي غرض د اعرابي دل ترد دی په مبشر باندې کنه، چې ته وای کنه چې نعم الولد دغه ماشوم چې جلی دغه ماشوم ده، نو دی ور باندې رد کوي چې نه ساده خبره د واقع سره مطابق نه ده، په واقع کې جلی خه ماشومه نه ده. نو رد به کله راځي چې کله دا جمله خبریه شي کنه. ولې؟ ځکه رد خدا معنا چې ستا دغه جمله مبشر ته وای دا د واقع سره مطابق نه ده، نو دغه د قصد مطابقت او د عدم مطابقت د واقع سره دا په جمله خبریه کې وي که په جمله انشائیه کې وي؟ په جمله خبریه کې وي کنه. نو پته ولګی دا چې فعل مدح چې دا فعل انشائی نه ده. پوښ ور باندې بل فحسبهم ده قران کریم کې فحسبهم جهنم وبئس المهاد، که فحسبه ده دواړه غالبا راغلي، دواړه راغلي. نو ګوره دا بیسه چې کنه دا فعل ذم دی کنه، نو نعمه فعل مدح ده او بیسه فعل ذم ده، حکم خود دواړو یو دی کنه. نو هغه د بیس المهاد په فحسبه جهنم باندې عطف دی کنه، دی عطف دی کنه. نو کدا فعل مدح او ذم دا فعل انشائی وای، نو بیا به عطف نکیدو په چا باندې؟ فحسبه جهنم باندې. دې باندې ورسېد ان شاء الله. دا څو جواب شو؟ دو جواب شو. څو جواب شو؟ دریم جواب دا دی چې نعم الوکیل چې دا په هو حسبی باندې عطف دی، او یا په حسبی بمعنی یحسبونی باندې عطف دی. او که ومنم چې دا فعل مدح فعل انشائی دی، دا ومنم فعل مدح چې دی فعل انشائی دی، خو بیا هم دلته عطف د انشائی نه راځي په خبریه باندې، بلکې بیا هم عطف د انشائی دی په انشائی باندې. ولې؟ ځکه دا هو حسبی اگر که لفظا خبریه ده خو مانن دا هم شی ده انشائیه ده. لفظا خبریه ده خو مانن انشائیه ده. لفظا خو ځکه خبریه ده ځکه هغه لفظا انشائیه خو چې بیانیږي د نحو په کتابونو کې پاغي کې هو حسبی شته نه نشته کنه. نو لفظا ځکه انشائیه نه ده بلکې چی ده خبریه ده. خو البته معنا د چا ده؟ د انشاء ده. ولی؟ ځکه مقصود د شارح قاضی هغه خبر ورکول نه دی د دې خبرې نه چې الله مال را کافی دی. مقصود د شارح قاضی چې دی کنه هغه اخبار د دې خبرې نه دی چې الله مال را چی دی کافی دی، ما او تا ته خبر را کوي، بلکې مقصود د شارح قاضی
انشاء د کفایت د الله تعالی دا چې الله دې مال را کافی شي، الله دې مال را کافی شي، یعنی دعا ده. هم الله سے پوهیږي هو حسبی اگر کدا لفظا خبریه ده. ولې لفظا خبریه ده؟ ځکه لفظا انشائي چې بیانېږي د نحوي کتابونو کې هغې کې ده نشته، خو مانن انشائیه ده. مانن ولې انشائیه ده؟ ځکه مقصود د شارح قاضي هغه اخبار د کفایت د الله نه دی چې تا ته خبر درکړي چې الله مالا ته خبر اوسه، الله مالا را کافي دی، بلکې مقصود د چا د شارح قاضي هغه څه دی؟ انشاء د کفایت د الله تعالی ده، یعنی دعا د کفایت ته چې الله دې مالا را کافي شي. په ایمان پوهېږي؟ اوس راشه مقصود د شارح قاضي ولی هغه اخبار د کفایت نه دی؟ مقصود د شارح قاضي ولی اخبار د کفایت نه دی؟ وای ځکه تا تلخیص کې ویلي دي چې لا شک ان قصد المخبر بخبره، قصد مخبر په خپل خبر سره افاده کول ل مخاطب ته یا د حکم یا د لازم د حکم. مقصود د هغه متکلم کنه چې هغه قصد اخبار کړی وي دغه مقصود څه شی وي؟ افاده کول ل مخاطب ته یا د حکم یا د لازم د حکم. حکم ته فائدة الخبر وي، لازم د حکم ته شی وي، لازم د فائدة الخبر وي. په دې باندې پیږي دلته دا یو نصیحت کیږي که دلته مخاطبین ما او تا یو کنه، دلته شارح قاضي ما او تا تداخی چې الله مال را کافی دی، ولې موږ په دې نه پیږو چې الله د را کافی دی؟ او یا چې د لازم د حکم کنه، لازم د حکم دا معنی چې شارح قاضي موږ ته داخی چې ګوره تاسو خبر اوسئ په دې باندې چې زه په دې باندې عالم یم چې الله مال را کافی دی. زه چې تا ته وایم کنه چې ضربه زیدون زید وهل کړي دي، نو که چېرته ته په دې باندې نه یې پوهې خو دلته افاده د حکم ده کنه، زه تا ته ښیم چې زید وهل کړي دي، او که چېرته ته په دې باندې پوهېږي چې زید وهل کړي دي او بیا هم زه تا ته وایم چې ضربه زیدون، نو خو مقصود مې دا دی چې تا ته وښیم چې ګوره زم په دې باندې پوه یم چې زید وهل کړي دي. دلته یو معنا هم صحیح کېږي. ټیک دی که نه؟ نه دا صحیح کېږي چې شارح قاضي ما او تا ته وښیي چې خبر ورکړي چې الله د لره کافي دی، او نه دا صحیح کېږي چې ما او تا ته وښیي چې دی په دې باندې عالم دی چې الله د لره کافي دی. موږ په دې دواړو باندې پوه یو، موږ په دې دواړو باندې مسلمانان یو که نه؟ پوهېږي انشاءالله. نو ځکه دا هو حسبي چې دا مانن څه شی ده؟ انشائیه ده. په ایمان یې پې پوه شوئ؟ وهو حسبي ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. دا خو اسانه ده، غم نعمت او دام شی ده. نعمت عاطف ظاهر ده، که انشائیه بولی معطف ده انشائیه په انشائیه ده، او که خبریه بولی معطف ده خبریه په چا باندې ده؟ په خبریه باندې ده. قوله دا قول د ماتن چې سبحانه ما اعظم شانه، سبحانه ما اعظم شانه. شارح قاضي څه وایي؟ وایي السبحان اما مصدر كغفران. شارح قاضي باندې اشکال پیدا کیږي چې دا قاعده ده یو شی چې کله ذکر شي په اسم ظاهر سره نو دوباره په اسم ضمیر سره ذکر کیږي. یو شی چې کله ذکر شي په اسم ظاهر سره نو دوباره په اسم ضمیر سره. نو په متن کې سبحان په اسم ظاهر سره ذکر دی کنه، سبحانه ما اعظم شانه. نو باید چې دلته شارح قاضي داسې نه ویلی چې سبحان اما مصدر، بلکې داسې ویلی وی چې هو اما مصدر، هو اما مصدر. د سبحان په ځای باندې باید ضمیر ذکر کړی وي، ضمیر راجع کړی وي سبحان ته. دا ولې؟ نو ته به جواب وکړي چې مولا صاحب شارح قاضي چې وایي چې سبحان اما مصدر دی، دا احتمالات ثلاثه چې بیانوي کنه، دوه په کتاب کې شرح کې او یو چې په حاشیه منهیه کې چې یا مصدر دی یا علم مصدر دی یا اسم مصدر دی. دا احتمالات ثلاثه په هغه سبحان کې نه بیانوي کوم سبحان چې په متن کې ذکر دی، بلکې مطلق سبحان. څه شي؟ نو ګوره مقصود د شارح قاضي بیان د احتمالات ثلاثه دی کنه په سبحان کې، نو دغه احتمالات ثلاثه شارح قاضي په مطلق سبحان کې بیانې، په هغه سبحان کې نه کوم چې په متن کې ذکر دی. نو ځکه کوم سبحان چې په شرح کې د هغه غیر دی د هغه سبحان نه کوم چې په متن کې دی، نو ځکه دا په ضمیر سره ذکر نه کوي. جواب باندې پوه شوئ؟ بیا ور باندې اعتراض پیدا کیږي چې څه باعث دی په دې خبره باندې چې دی راولاړېږي توضیح او تحقیق د مطلق سبحان کوي، د هغه سبحان نه کوي کوم چې په متن کې ذکر دی. دا ولې؟ د هغه سبحان توضیح ولې نه کوي کوم چې په متن کې ذکر دی؟ په دې باندې رسېدي قرینه په دې باندې څه چې دلته دغه شرح کې کوم سبحان ذکر دی دا غیر دی د هغه سبحان نه کوم چې په متن کې دی. نو ته به جواب وکړي چې مولا صاحب قرینه دا ده
چې دلته شارح قاضي په سبحان کې 3 احتمال بیانوي، 2 په شرح کې، یو په حاشیه منهیه کې، چې یا مصدر ده یا عالم مصدر ده یا اسم مصدر ده. او دغه 3 واړو کې دغه یو احتمال چې عالم مصدریت هغه په سبحانه کې نه جاری کیږي، هغه سبحان چې متن کې ذکر دی. ولې ځکه هلته سبحانه کې سبحان مضاف دی کنه، نو که عالم مصدر شي بیا مضاف کیږي، عالم بیا مضاف کیږي. نو پته ولګېده کنه چې دغه د شرح دا سبحان دا مغیر دی د کم سبحان نه، کم چې په متن کې دې باندې ورسېدې. بیا به ور باندې اشکال وکړي. دریم اعتراض دا دی کنه چې مقصود د شرح نه خو وضاحت د متن وي، مقصود د شرح نه شي وي، نو دا خو تا وضاحت د هغه سبحان ونه کوم چې په متن کې نه کنه، ته خو وضاحت د مطلق سبحان کې خو په خپل وای کنه چې په شرح کې کوم سبحان ذکر نه دا غیر دی د هغه سبحان نه کوم چې په متن کې، دا خو وضاحت د متن ونه شو، وضاحت د متن ونه شو. نو ته به جواب وکړي چې مولا صاحب مطلق سبحان چې دا کلی دی او هغه سبحان کوم چې په متن کې ذکر دی دی جزئی دی، او کله چې وضاحت په کلی کې وشي خو وضاحت د جزئی ور سره راځي که نه راځي؟ وضاحت د فرد، وضاحت د جزئی دا په وضاحت د کلی سره راځي که نه راځي؟ نو چې د مطلق سبحان وضاحت وشه نو خو د هغه سبحان کوم چې په متن کې ذکر ده، کوم چې د مطلق سبحان یو فرد یو جزئی دی، خو د هغې وضاحت کېږي که نه. په دې باندې ورسېدو انشاءالله. درې اعتراض هم دلته وکول که نه، خبر هم دې نه جوړ وکړه چې هلکه ولې دغه سبحان په اسم ضمیر سره ذکر نه کړو. اوس راشه غرض د شارح قاضي ووایه د السبحان اما مصدرن، چې غرض د شارح قاضي څه شی دی؟ غرض د شارح قاضي، نو غرض د شارح قاضي چې دی که نه دفع دی اعتراض ده. حاصل اعتراض ده چې سبحانه ما اعظم شانه په دې متن کې دا سبحانه منصوب دی او د نصب دپاره 12 طریقې دي. څو طریقې دي؟ ولې منصوبات څو دي؟ 12 دي. نو د نصب طریقه څه ده؟ د نصب طریقه نو دی وی چې سبحان یا مصدر دی یا اسم مصدر دی یا عالم مصدر دی، نو خو بهرحال یا مصدر یا اسم مصدر یا عالم مصدر، نو دا منصوب دی بنا بر مفعول مطلق. دا منصوب شو بنا بر مفعول مطلق د فعل مقدره دپاره سبحت سبحانه. ورسېدي نو د نصب طریقې په هغه 12 طریقو کې چې شوه مفعول مطلق. دې باندې ورسېدي انشاءالله. اوس راشئ شارح قاضي وی کنه چې په سبحان کې 3 احتمال دي، یا خو مصدر دی یا اسم مصدر ده او یا عالم مصدر ده. دا د مصدر او د عالم مصدر دا احتمال دلته په شرح کې بیان کړي، او دا د اسم مصدریت احتمال لاندې په حاشیه منهیه کې بیانوي، لاندې په حاشیه منهیه کې بیانوي. نو خو بهرحال اوس د مصدر د اسم مصدر او د عالم مصدر ترمن فرق کول پکار دي. مصدر یو طرف ته کا، اسم مصدر او عالم مصدر بل طرف ته کا. د دو ترمن فرق داسې دی، مصدر هغه لفظ دی چې دلالت کوي په حدث باندې. سبحان او اسم مصدر او عالم مصدر هم هغه لفظ دی چې دلالت کوي په چا باندې؟ په حدث باندې. 3 واړه دلالت کوي، خو فرق دا دی چې د مصدر نه اشتقاق کیږي او د اسم مصدر او د عالم مصدر نه اشتقاق نه کیږي. نو چې سبحان یو طرف مصدر یو طرف ته شي او اسم مصدر او عالم مصدر بل طرف ته شي، نو فرق یې شو د اسم مصدر او د عالم مصدر نه اشتقاق نه کیږي او د مصدر نه اشتقاق کیږي. نور دلالت په حدث باندې 3 واړه کوي، دلالت په حدث باندې 3 واړه کوي. ویږي ان شاء الله. د عالم مصدر او د اسم مصدر په خپل منځ کې بیا فرق، دا فرق چې دا باریک دی. دا داسې فرق دی لکه د عالم جنس او د اسم جنس ترمنځ فرق، د عالم جنس او د اسم جنس ترمنځ فرق. څه معنی؟ عالم مصدر هغه لفظ دی چې دلالت کوي په حدث باندې، خو لحاظ د تعین پکې شوی وي. لنډ تعریف زده کړئ، مقصد درته وایم. عالم مصدر چې دلالت کوي په حدث باندې خو لحاظ د تعین پکې شوی وي، او اسم مصدر هغه لفظ دی چې دلالت کوي په حدث باندې خو لحاظ د تعین پکې نه وي شوی. څه معنی لحاظ د تعین پکې شوی وي؟ مقصد باندې ځان پوه کړئ. باسولی یو ځای کې د دې خبرې ښه مقصد بیان کړی دی. باسولی هغه داسې دی په عالم مصدر کې چې کله واضح دغه لفظ د دې معنا لپاره وضع کوي کنه چې هغه حدث ده، نو واضح د مخاطب ته ښیي چې دا لفظ د دقیق معنا لپاره وضع کیږي، چې دا لفظ د دقیق معنا لپاره تعین پکې شو کنه شو.
او په اسم مصدر کې چې کله واضح یو لفظ د دې معنا لپاره وزکی یعنی د دې حدث لپاره نو واضح مخاطب ته د وزن مخکې دا نه خي چې دا لفظ د معنا لپاره وزکی بسولی دقه څه مطلب د دې خبرې چا بیان کړي بسولی بیان کړي په ایمان مقصد باندې پوه شو بس نه کنه بس نه فالمعنى سبحته دینه به ان شاء الله فالمعنى سبحته